تازه خبر ذبیح الله مجاهد بدخشان کې د کوکنارو پر سر رامنځته شوې ستونزه حل شوه. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کوکنارو کروندو له منځه وړلو په سر رامنځته شوې ستونزه د سپین ږیرو په منځګړیتوب حل شوه. وړاندې د بدخشان د درایم او ارګو ولسوالیو د خلکو له قوله لیکل شوي. هغوی د کوکنارو د کروندو له منځه وړو ژمنه کړې ده. ژمنه وشوه چې د بدخشان خلک به د دې پروسې ملاتړ کوي او هیڅ ډول مزاحمت به نه کوي. وړاندې ویل شوي هغوی چې د تیرو څو ورځو په اعتراضونو کې زیانمن شوي ورته په رسیدګي کیږي او له دې وروسته به هیڅ ډول جنجال نه رامنځته کیږي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. ستړیا ته الله سپارم. خپل چارې په وخت